د جادو د سیو کیسه. د یو وخت خبره ده، په یو کلي کې یو غریب هلک اوسېده چې د خپلې بوډۍ مور سره یې ډېر د غربت ژوند تېرولو. خو دې غریب هلک به د مور نه دعا اخیستله. روزانه به دې ځنګل ته تو او هلته به یې چېرته لرګي مرګي کټ کول او په هغې به یې چې کومې پیسې وکړې نو په هغې به یې مور دپاره د خوراک څه انتظام کو. یو ورځ دغه شانده په ځنګل کې خشاک وکړو او هغې بازار ته ووړو او په بازار کې یې اواز لګو چې راشئ خشاک والئ خشاک والئ. نو دې کې ډېر ساعت تېر شو او اخر دا چې یو کس راغی او د ده نه یې خشاک واخیسته او ده په هغې باندې خپلې مور له د خوراک انتظام وکړو. مور به ورته ډېره دعا کوله او ورته به یې وی بچیه یو ورځ به زما دعا رنګ راوړي، تا به الله کامیاب کړي. ورځې تېرېدلې، یو ورځ دې ځنګل ته لاړو چې خشاک وکړي او بیا د مور د خوراک دپاره څه انتظام وکړي. خو دې چې ځنګل ته ورسېد نو دې ډېر حیران شو. هلته یې یو جادویي د سیو ونه ولیده. ونه ډېره وړه وه خو سیوان پکې ډېر زیات او غټ غټ وو. ده یو ساعت سوچ وکړو چې دا خو څه عجیبه غونته کار دی. خو بړکې ډېر زیات خوشحاله شو او وی یې دا خو ډېر ښه کار و شیره، بس زه به اوس د دې نه مور له ډېر شي سیوان وسمه به سمه خوشحاله شي. دا یې ووی او د هغې نه یې مور لا ډېر شي سیوان راوړل او مور ته یې پوره ټوله خبره واوروله چې یاره داسې په ځنګل کې عجیبه غونته ونه وه. مور یې ډېره زیاته خوشحاله شوه او زوی ته یې مشوره ورکړه چې بچي داسې کار وکړه چې د هغې نه ډېر سیوان راوړه او هغه بازار کې خرڅوه. زوی یې بلکل د مور خبره ومنله او بس روان شو او ده به د هلتې نه سیوان راشکولو او هغه به یې په ګوتۍ کې شاپر کې بندولو او هغه به یې بازار ته وړل او ښه په ګران قیمت به یې خرڅول. دې به کله سبا راغې نو ونه کې به بیا اکه شان سیوان وو او خالي به نه وه. او عجیبه خبره دا وه چې شاپرې به ده سره په هوا روانې وې. زما په خیال چې دی د مور د دوا اثر و. دې ډېر زیات خوشحاله و، سیوان به یې خرڅول، خلکو به د ډېر په ګران قیمت باندې اخیستل. په بازار کې دی په لږ وخت کې ډېر مشهور شو او خلک به راتلل او په ډېر مقدار به یې د ده نه سیوان اخیستل، ځکه چې د ده سیوان به ډېر ښایسته مزېدار او خواږه وو. ده په لږ وخت کې ډېرې روپۍ جمع کړلې خو هغه پیسې د ځان سره جمع کولې چې په دې باندې ځان له یو ښایسته کور جوړ کړمه. یو ورځ راغی او مور ته خواته کېناسته او ټولې پیسې ورله ورکړې چې مورې که ستا خوښ وي په دې ځان له کور جوړومه. مور ورته وی چې ټیک ده بچي دا خو ډېر ښه کار دی او بس ورشه او ځان له د کور انتظامات شروع کړه. بس ده د هغې ورځې نه انتظامات شروع کړل او یو ښایسته کور یې جوړ کړ او په هغې کې خپلې مور سره په خوشحالۍ خوشحالۍ ژوند تېرو. دې کیسه کې موږ ته دا سبق میلاویږي چې د خپل مشرانو او خاص کر د مور پلار ډېر قدر کول پکار دي. او که تاسو غواړئ چې موږ تاسو له داسې نورې ښایسته ښایسته کیسې راوړو نو دا چینل سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ. الله حافظ.